اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په پاکستان کې کتون کو الله رب العالمین ذاتم په خپل زومان کې وساته. کم بچی چې زما بے روزگار دي الله رب العالمین ذات دې ول روزگار ورکړي. کم چې قرضدار دي رب العالمین ذات دې د قرضونو خلاص کړي. کم چې بے روزگار دي الله رب العالمین ذات دې ول روزگار ورکړي. کمی زمان لورګانې بچیګانې زمان وسۍ په پاکستان کې د پاکستان نه بعد د واده په انتظار دي، د واده ته برابر دي. الله رب العالمین ذات د غیب خرشتي ورکړي د هغو د طبیعت او هغو د اصلاح او د هغو د خوشحالیانو مطابق دی رب العالمین ذات د هغو رشتي کوم چې دیار غیب کې دي سعودي عرب، کویت، قطر، امارات، مسقط، عمان، ملیشیا، یورپ، امریکا، آسټرالیا، جاپان، افریقا، افغانستان، چاینا، کم کی ذکر زما قسم کی دی. الله پاک پروردگارم دکی منگو دی خیر خوشارو خپل وطن ته راولا. ستاسو محنت، ستاسو مزدوری، ستاسو هر څه دی الله تعالی تبارک وتعالی قبول کی او ستاسو راغلي پیسې دی رب العالمین ذات ستاسو د بچو، ستاسو د مور پلار، ستاسو د خپل خپلوانو په حق کې ښه وکړئ. نن زما سپیشل لایف یو خاص موضوع باندې دی چې علیشا 007 زه دعوت ورکوم چې هغه زما دعوت قبول کړي. نو زه علیشا 007 داود شاه، سونیا شاه د دې نومو مکمل طور باندې په کلار شم او هیڅ اول اول نه ما غواړم، بلکې زه به معذرت هم غواړم. خو ضروري ده چې د دې اواز ټول الله سره دې سایډ نه لګا کنه سپیکر باندې چې الله سي خو هم دغه سي. نو د دې د سپیشل د دې خبرو د پاره چې دعوت قبول کو نو بالکل معافي بم غواړم خپل ګناهونو او د دې لمه چې کوم آزار ورکړي دی غم. خو که اصلاح لاره برابر نشوه نو زمون دین مونږ ته دا وایي چې لاول هر امر من معروف او نهی عن المنکر کچره یو بدی ته وګوري نو په لاس منې کا او کنه نو بیا په आवाज منې کا او کبیا نه پزړه کې وته بد وایا. زمونږه ټول پروګرام د اصلاح د پاره دی. خو کبیا وی هغه منې نشي نو تا ته پکار دا چې ته جنگ وکا. نو دوه حد دي که یو هغه دا چې زه دین طرف ته راځم او صحیح طرف ته راځم نو تا د پاره نن دعوت در کوم. دا د عقیب خان کاری صاحب حافظ دے دا دسترګو نه معذور دی خو دړه د دنیا نه پر نور دی. دی بل رور دی ما سره دا ما سره موجود دی. ستاسو نوم څه دی؟ مدثر علي. دا هم دسترګو نه معذور دی. نو ما چونکه دا عقیب خان دیو زما آغا نږدې فینس کی دي چې زما فینس په یورپ کې، په سعودي عرب کې، په پاکستان کې ډیر زیات دي. الله تاسو خوشاله لري. خدا واحد سره دی چې دا سترګې نه لري. خدای مال جیل ته راغلی و. دې جیل کې نیم کتلې هغه سلاخونو کې زما आवाज اورېدلی و. زما چې داسې مینوالي یا ماته پاکوړي کې داسې دواګانې کېږي یا ماته په کعبه شریفه کې په مدینه منوره کې داسې دواګانې کېږي. زه د دنیا خوش نصیبه انسان یم. ماته د پیسو نه د دعا پیره ضرورت دی. پیسې په خپله به راځي. یو نمبر. اوس زه کاري صاحب لرالم چونکې زه به دې سره ایساری دی او ډېر وخت نه زه دې سره ناست یم. زه د دې میلمه یم، سپیشل د دې په دعوت راغلی یم او زما هم زړه خو زه به خپل پروګرام ته هغه او دې ته ما ویلي چې زه به راځم تاسو به زیات وخت تېروم. نن ثابته ورځ ما د امیر صاحب دلې سره تېره کړه. ډېر خوند یې راکړو، ډېره مزه یې راکړه. ورسره نور علما کرام هم راغلي وو دلته ناست. نن زما دعوت دا دی علیشا عاقب خان د سترګو نه معذوره دی خو د زړه نه پرنوره دی. الحمدلله خپل ډیر معمولی وړوکې
کار مهنت کوي مزدوري کوي او په هغه کې دا خپل بچي ساتي د دې یو ښځه مخکې شته چونکې دا معامله د علیشه 007 ډیره بد حده پورې لاړه چې کوم کې انتهایی حدود کراس کړه نو عاقب خان دا هغه کو ما ته خواست کو چې دا علیشه 007 ته په نکاح کې قبول کا عاقب صاحب ستاسو دا علیشه 007 چې دا په کوم حال کې دا او دا سم شي او تاسو کور ته راشي او سم خزه شي نو تاسو ته قبول ده او جی د اسلام د پاره چې د اصلاح پکېږي جی د دین اصلاح پکېږي نو جی بس زمون قبول ده کدا هر څه پریدي د دې خرچه مته دومره خرچه نه جامع خوراک دا به الله ور کوي او جی ان شاء الله سرسوره به مور ور کوي ان شاء الله د شب کرای د کور نم خلاص شي ان شاء الله داود شاه صاحب تا د پاره دا چې د کرای کور نم خلاص شي ته به کرای کور پسې سګر زیدي دا زمونږ عاقب خان وای چې ما سره کوارټر شته دی له بز کوارټر مور کما او علي شاه په نکام کما زما دا عاقب دا لاسته می دوا معذوران ناس دي د سترګو نه معذور دي خود د زړه نه پر نور دي علي شاه داود شاه سونیا شاه دې دواړو کې کم خوښ دي دواړه تیار دي زه اعلان کوم عاقب بچی ته او مدثر زویا ستاسو د ولیمې خرچه پما 400 کسانو پورې خرچه چې دا هغه پما دسې مخینی مرګري راله هغه اعلان وکړو یو نیمه توله ویلا بل سلورم ایسا توله ویلا یو سړي د تولی ویلې دسې تاسو د بیکري دکان دی ستاسو نوم څه دی سلیم جان د دې په واده کې د بیکري خرچه تمنی ټوله بیکري به تکې ویری ګډ ابراهیم استاد تاسو کپڑے دکان دی استاد کپڑے دکان دی الله یو 30 جوړې وځه د لپاره ملګرو ته کې لګا आवाज تیز کا 30 جوړې وځه ان شاء الله ملګرو د لپاره او علیشه د لپاره 15 جوړې زب گیفت ورکوم گیفت باور د سره واده ته تیار شي ان شاء الله دې ته واده ته تیار شي دا جی فرنیچر والے دې فرنیچر جوړای او فرنیچر والا کومه تراشه دی په راشه دا تا دا وسه ها بچیا د څه چل دی چې دا علي شاه غدا عاقب یا مدثر یو خوخ نو دی اعلان کو ما اعلان کو زه به یو بل اعلان کوم ستاسو فرنیچر صحیح حساب دی زمون فرنیچر ان شاء الله زبا علیشه کی عاقب سره وعده کوي نه زب ورته ډبل بیډم جوړم सोफा बम के दा मा पूरा सेट सामान बावर को पूरा सेट सामान बावर पूरा के सेट सामान نو دل نن دعوت د دین او د شریعت مطابق دا هغه د تا مونږه د سوشل میډیا په ذریعہ ولې چې مونږ تاسو د پلانو شو تاسو د کورس پته نه لګي او که زه درځم نو تاسو وایي چې را دویم اپریشن لراله زه اپریشن نکوم زه بټیک علی شاه نه هم معافي غواړم د داود شاه نه هم معافي غواړم د سونیا شاه نه هم معافي غواړم دې دورونو ته شریعت محمدي تور باندې تا په نکاح کې قبول دي علی شاه 007 داود شاه تاسو خیر دی آرام سره معلومات کولای شئ 40 غنټې ټایم دی 40 غنټو کې د اصلاح لپاره دا شی چې تاسو وګورئ تاسو ته علی شاه 007 کور بدر ته ملایويږي خرڅول نه شي اوسې دې شي تا زما د طرفه 10,000 روپۍ میاش خرچه به طور خرچه دا به زبرداشت کوم بر ولیمه زبرداشت کوم دریم دا دی چې ان شاء الله د دې درې بچي الحمدلله شتا د زما د مخکنی انګورنا او دا دویمه ته چې امید لرم ان شاء الله باذن الله چې تاسو به اولادم ډیر خکی او ان شاء الله دا به تربیت هم خکې چونکه دا حافظان دي ټول عمر تاسو په باجو په دوکړو کې تیر شوه دي نو نن الله تعالی یو داسې موقع تاسو له درکړه چې هغه کړي ګناونه پاکولو د لپاره رب العالمین ذات تا بجای دا علی شاه 007 تا ته ویم
داود شاه تا ته ویم سونیا شاه تا ته ویم چې دومره وخت هم په دومره وخت کې تیر کو د دینه پس وخت چې دی هغه به ان شاء الله به سهار د پاسېږي نو ستا په غوږ کې به پهلا الحمدلله رب العالمین یو صورت ووایي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم أحد صدق الله العظيم دې تم خیال دی مطلب دا دی چې شریعت حساب کتاب سره تا الله تعالی یو نوی تحفه درکړه چې سحر وختي به ته پاسېږي د قرآن په آواز به پاسېږي تلاوت سره به ته پاسېږي او به تاسې هم پاسېږي که ته ووایې زه کوم کې به خو دې سره به لږه پابندۍ سره شي 5 وخته مونځ پرده حجاب د پردي نامهره شخص سره ملاقات بلکې د داود شاه سره هم ستا ملاقات به دې نه پسته بند شي ولې چې نامحرم دی تا دپاره نو هغه شیزونه کم شیزونه چې دین اعتبار سره دي هغه به ته لازم الملزوم کې او ستا چې د دیني اسلامي شریعت سره ستا حق په دې دورونو باندې کېږي کوم چې ستا خوښ شو دا به ستا پوره کوي دا زما یو دعوت دی وشو مزید تاسو څه ویلو غواړئ چې تاسو به دا علیشه ساتلی شئ انشاءالله خوشحاله لکه هیڅ قسم تکلیف پورته نه جی هیڅ قسم تکلیف بوته نه انشاءالله ستاسو پیج شته او جی په کم نوم دی هغه امن آواز پیج دی جی امن آواز او جی نو من امن آواز کې دا دی چې راتلونکي وخت کې علیشه که څه خبرې کول غواړي دیني نو هغه به امن آواز سره تاسو د واده نه اوس یې پکار دا ده چې اوس نه تاسو هغه پیج کتل شروع کړئ امن آواز او دا کوم چې اوس کېږي لګی دی تاسو هم لایف لګولی دی امن آواز والا هم لایف لګولی دواړه لایف روان دي دا وخت نو لہذا دا د دین کار دی او زه د ټولو مسافرونه دا دعا کوم چې مهرباني وکړئ دعا وکړئ چې رب العالمین ذات دا رشته پای تکمیل ته ورسوي او رب العالمین ذات دی په دې کې د خیر فرښتې وګرځي او الله رب العالمین ذات د داود شاه په اړه باندې د رحم اوبت وي کی چې د دې کار نه د دې شیز نه لرې شي او الله دې علي شاه ته هم د نیکې هدایت وکړي او زه امید لرم که الله په دې مهربانه ونه انشاءالله باذن الله سهار وختي به دې ویډیو کړي چې یاره دا مونږ ته قبوله ده دیو خیر د خپلو کې د سوچ وکړي صلاح دې وکړي دا شریعت د دیو حکم دی خو یو شی دی علي شه 007 یو خبره زه تا ته کوم د ټولو ګناهونو نه یم زه په خپله ګناهګار یم خو تا دپاره یو غوره موقع دا ده چې ته به د عقیب وګوره لږ را مخکې کا دا د سترګو نه معذوره دی د دې په خدمت کې دا واشروم ته بوتله د دې کېنول د دې پاسول که دا دې نه خوښ دا بچی دی را سره پوه شوې دواړه زامن دي د دې زما نور څه غرض شته نه زما غرض دا صرف دومره دی چې تعالی الله تعالی د مغفرت دروازې کولو یو تعالی مولا پاک پروردګار د هغه کوششونو لکه یو سم سړی به وي خو دا وخت تا دپاره بهترین د دې شیزونو بچ کولو دپاره یو ښایسته لاره دا ده چې ته د دو مؤمنو مسلمانو کې یو خوښ کې او د دې خدمت چې کوم تا باندې الله تعالی فرض کړی کومه دنیا چې تا هغه تېره کړ دا دنیا وګوره چې د دې کې څومره خوند دی تاسو سرویر غواړئ مدثر صاحب بس دا د دې خپله خوښه ده خپل اختیار دی چې دی کې کم یې ورور ته تیار یې نو زمونږ پسې اعتراض نشته که ده ته تیار یې هم به ورسره مونږ مالي امداد کوو چې هر څونه وي او که تا ته تیاره شو نو هم صحیح ده او هغې ته هم بس انشاءالله زه خو به ښه خوشحاله به یې ساتو نه به د دې نه مخکې چا دومره خوشحاله ساتلي او نه به یې بیا وساتي ښه نو مطلب دا دی تاسو اول دا سوچ وکئ چې ته به یې زیاته خوشحاله ساتي که حقیقت ته به یې خوشحاله ساتي دواړه به خوشحاله ساتو جی نه خوشحاله خو به دواړه ساتي ستا په زړه کې زیات اطمینان دی ته به بالکل برابر خوشحاله ډېر ساتي انشاءالله زه به یې دومره خوشحاله ساتم چې د دې نه مخکې به نه چا دا خوشحاله ساتلي او نه به یې د دې نه پس وساتي عقیب صاحب ته ووایاست ته به څنګه خوشحاله ساتي زما خو جی د دې نه 100 ګنا زیات اعتماد دی چې دې نه به هم خوشحاله ساتم انشاءالله یا الله ته مهربانه شي په زړه اوبت وي کې د رحم اوبت وي کې چې دا دې طرف نه لرې شي او دا د ښایسته ښایسته ګلونه دي ښایسته ښایسته خبرې وکړي
دا زمونږ دا پکې رانولي ولې پکې رانولي او که نه دا پکې راوله دا شهزادګان دي دا کپړې والا دی پوه شوې او دا چې کوم دی دا تاسو څه کار کوئ نیک دی دا نیک دی جی دا دکانونو مارکیټ دی او 50,000 دا اعلان ته خپله وکړه یا 50,000 واضح جی 50,000 دا گفت شو دا فرنیچر والا دی موږ ورته پوره سیټ فرنیچر منلی دی کیپ ته چې علیشه ورسره واده کوي موږ ورته پوره سیټ تیار دا ماشومان څوک دي دا زما بچي دي راشه ماشاءالله ماشومان ته مخامخ کا واه 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 مخامخ شوی وتا ستاسو نوم دی عبدالرحمن واه 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 کی چې عبدالرحمن یو ستاسو نوم دی عبدالعزیز د چا بچی یې را مخامخ کوته دی د دې حافظي صاحب بچی دی او امید لرم دو لونه دي جی دولونه دي الله دې نصیبونه خکې مولا پاک پروردگار دعا وکړي داغه دې مولا پاک پروردگار ډېر نصیبونه خکې بلکې د څومره بچیانې زما لورګانې چې څومره پردي او پاکستان کې او پاکستان نه بار الله پاک ټول نصیبونه خکې الله نه امید ده چې څلور پنځه به ان شاء الله چې کدی تیار شونه دی نه بم راکای واه 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 زما ربا رستا شکر گزار دې بچو ته بیا واړو څومره خسته بچی دي علیشا دا خو دې بچی دي او الله پاک کا فضل و کرم کو د خیر سره نو زمان خل د دین مم خبچی را روان مستقبل کو څومره متوقع دي یره جی پنځو نه خو می توقع شته دې کچې دا به ان شاء الله دې له الله ورکای علیشا مم الله پینځه بچی ورکړي والله ذریعہ جوړي او دې له الله ورکای ان شاء الله ماشاءالله ماشاءالله او چې تاسو واده وکړو تاسو څومره تمه لرئ چې څومره بچي به ان شاء الله تاسو وایي چې بس یو دوه بچي مې ډېر ښه دي چې بس مستقبل یې ښه وي ها تاسو دوه بچي او فیملی بس ډېره زم چې بس مخکې هم دنو بس دا به برابر وي ها تاسو به سر گزاره کوي الله پاک هم خیر او خوشاله دی ټول پکې راوله دا وره دا زمونږه دا زمونږ کاری صاحب دی وایي چې دا به سبا ها جی نکاح به ستاسو نوم د خیر سره ما عنایت الرحمن نوم د دارالعلوم حقانیه کوړه خټک مدرسې کې سبق کوي ماشاءالله ته به سبا د خیر سره مونږ به سبا د خیر سره الله ژوند را کړو نو دارالعلوم حقانیه ته به زر اعظم ټول ویزټ برابر کړي ټول دارالعلوم حقانیه تاسو تاسو څومره فین دي ته به مخه ولایو به ان شاء الله ماشاءالله 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 ډیر نبی الله تاسو ډیره مهرباني تاسو موږ یې لراغلی موږ ډیر خوش قسمت یو تاسو لایف مو چلولو موږ سره مناسته مو کا ډیره مننه دي ډیره مهرباني الله ځوانیان نصیب کا او زه تاسو د ټولم شکر گزار یم د عاقب صاحب سپیشلی او د مدثر صاحب بیا د دیو د مرګرو او زه انتهایی د سحر نه راغلی یم او دومره مطمئن ناست یم په خدای باندې یقین کړه د شهزادګانو سره دا نه دي دا د دیو سره زه انتهایی ډېر خوشحاله دا ورځ مې تېره کړه ډېره مزېدار دا زموږ ډېره غټه خوشقسمتي ده چې تاسو موږ د خلکو له رالې ځکه چې موږ ډېر غریب خلک یو موږ ته اندازه ولګېده چې تاسو کې د غرور او تکبر هغه شی شته دی نه چې زموږ ورته خلکو ته هم رالې ځکه موږ هم ډېر غریب خلک یو الله رب العالمین ذات دی چې کوم وخت کې د تکبر خبره راځي مولا پاک پروردگار دې ما په ما ورځ ختم کړي تکبر دې الله رانه کی الله دې رانه داسې کارونه ونه کی چې دا کتون کی دا ناست او سبا کتون کی او بل ورځ کتون کی په پاکستان کې د پاکستان نه بار چې د مانه خفه شي یا الله ناراضه شي الله دې رانه تاسو زنده باد جان حبیب لالا زنده باد حبیب لالا زنده باد زه اوس اجازت غواړم د ډېرې مینې محبت سره تاسو څه ویل غواړئ ټولو ناول خو زه جان حبیب صاحب انتهایی شکر گزار یم ځکه چې دا د لایف نه بغیر ما نه دی ویلي وته یو جهان مننه بلکې یو جهان مننه خو زه کوم یادوم چې زه یم چې زه دوی ته دوه جهانه مننه ورکړم چې په دې مصروفیاتو کې او په دومره ټایم کې دی مونږ ته رالو مونږ ته عجز فقیر دا که زمونږ باندې ډېر ګران دی جی امجد زیور صاحب که تاسو یادوئ الف خان صاحب که تاسو چې زمونږ د پروګرام د مخې تېر شو نو ما جی جان حبیب صاحب له څه نه دي ورکړي او نه زه د دې طاقت لرم زه خپله یو عجز او فقیر انسان یم یو ما غوندې یتیم او بېوسه انسان له چې جان حبیب صاحب راځي نو په ما باندې جان حبیب صاحب د وزیر اعظم نه او د نواز شریف نه او د هر انسان نه زیات حیثیت لري زه د زړه د کومې نه شکر ګزار یم بیا هم زه جان حبیب صاحب له وایم چې انتهایی بخښنه به غواړم مونږ هغه شانتې کې ځای نه دی چې څنګه
غریب خلک یو خو الله تعالی دې دوی په عمرونو کې برکت واچوي چې زمونږ غوندې بېوسه خلکو له راځي زمونږ غوندې کې غریب خلکو سره هم د دوی ملګرتیا شته نو زه یقیني دا وایم ما چې جان حبیب لالا یو انتهایی نر انسان دی او یو غیور انسان دی زبردست انسان دی الله تعالی دې دوی په عمر کې برکت واچوي زه په خدای تعالی باندې تاسو یقین وکړئ چې څومره راحت او سکون ماته د بچو سره میلاو شو څومره مینه او محبت ماته میلاو شو او ماته هغه ورځ ډېره ښه یاده چې زه جیل کې وم او دا د وراره سره راغلی او د سلاخونو نه بار ودرېدلی نو ما ورته ویل ما علاقې تا ته خو زه نه ښکارم نو بیا نو هغې باوجود د زړه نور د دواړو لونو له الله ډېر ښه ورکړی دی ډېر ښه ژوند تېروي او غربت شته خو هغه د چا خبره الله پاک به په دوی باندې هم فضل وکړي کرم به وکړي د دې د امن آواز پیج دی او هغه د چا خبره زیات فالوورز هم نشته یو پروګرام باندې چلیږي لګیا دی خو خواهش د هر چای زړه د هر چای چې واده وکړم یو واده شته او دوی وایي چې ما ورته ویل چې راکه دا کار خیر ته وکړي نو انشاءالله باذن الله د هغو ته به جنت یو ښه ټوټه میلاو شي او تاسو ته به هم د خدمت یو موقع میلاو شي چې علیشه 007 دې دواړو کې د چا خدمت کولی شي سنت رسول مطابق ته موږ له جواب راکړه پلار خو دې نه دی رښتیا خفه کېږم نو ولې چې اوس ته موږ دیني حساب سره لګېو والده صاحبه چې دا آغا د دې شي اختیار خو نه لري خو بیا هم ته خود مختار یې ته دا 18 کالو نه وړېدلې ته اوس بلې فیصلې په خپله کولی شي نو زما د کمزوري سړي مشوره دا ده چې دې دواړو کې کم ځوان تا خوښ کو دا به انشاءالله باذن الله ستا د راتلونکي شوي څومره خطاان د هغې د بخشش دپاره به الله تعالی سبب جوړوي او انشاءالله ته به بالکل با پرده د قرآن تلاوت که ته اوس هسې تبلیغ ته او دې شیزونو ته بله ورځ راوته او درېیمه ورځ راوته دا به انشاءالله باذن الله بیا نه وي یو ځل چې دې ځوانانو الله پاک ته په نکاح کړل د دې دواړو کې چا نم انشاءالله باذن الله پرده هر څه او دا ستا د ژوند دپاره ښه ده ستا د مستقبل دپاره ښه ده او انشاءالله ډېر ګلالي بچي به که نصیب د دې سره وشو هم ښایسته او که د دې سره وشو هم ښایسته مولا پاک پروردګارم ښاد آباد لره خوشحاله لره دا دعوت تاسو ته پکار دا ده زما آواز اوري لګیا ده دا وخت علیشه ډېر شوق سره ناسته ده او زما آواز اوري لګیا ده مور هم ناسته ده هغه داود شاه ناسته داود شاه صاحب ښه کرارې سره سوچ وکړه زه تا ته په جرګې په حساب باندې ویم دا دو بچي دي آخرت خپل چې دی هغه لږ مونږ هم سمو ته به هم سم کې دی کې به کوارټر تا ته میلاوېدی شي کرایې نه ته خلاصېدی شي او اعلانونه ما هم وکړه دلته نورو ملګرو هم وکړه نو دا واده دا اعلان د ټولو دپاره دی دې دواړو ورونو دپاره دی دا هر سړي چې څه اعلان کړی دی که نه دا کاکب سره دې خوښوي او که مدثر سره دې خوښوي دواړه درته تیار دي د دواړو ماشاءالله بچي هم شته او ښه ماشاءالله ښایسته دي او را روانه جوړۍ به مې انشاءالله ډېره ښایسته یې چا په نصیب کړي اوس دا لاټري مونږ اچولی نه شو دا خوښه مونږ په تا باندې وغورځو چې دواړو کې د کم رول خوښي د دې اواز سره چې پاکستان زنده‌باد افواج پاکستان زنده‌باد پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز زنده‌باد دل دی وي آباد دی وي زما خیبر پختونخوا دی وي فی امان الله خوش په تاسو له غواړم زنده‌باد جان حبیب لالا